د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. په ماړه د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو خبرونه ته نن یک شنبه د جدیا د مرغوم درېمه د ډسمبر میاشتې 40 منټې سره سمون خوري. روانه خبري سرویس درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. متقی وای اسلامي نړۍ باید پوره یو خله د آزاد فلسطین لپاره غږ اوچت او په غزه کې د روان قتل عام پر وړاندې ودرېږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مشرۍ ناسته کې پر ځینې مهمو موضوعاتو پریکړې وشوې. او د روسي پر راتلونکو ټاکنو کې د پوتین رقیب معرفي شو. وسم بشپړ خبرونه. متقی وای اسلامي نړۍ باید پوره یو خله د آزاد فلسطین لپاره غږ اوچت کړي او پر غزه کې د روان قتل عام په وړاندې ودرېږي. د افغانستان اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی د ایران په پلازمینه تهران کې د فلسطین د قضیې په تړاو جوړ شوی نړیوال عالی رتبه مشورتي سیاسي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اسلامي نړۍ باید پر یو خلو د آزاد فلسطین لپاره غږ اوچت او پر غزه کې د روان قتل عام په وړاندې ودرېږي. نوموړي په غزه کې د اسرایلي سیونیستي یرغلګرو ځواکونو لوري د بیګناه وګړو قتل عام په کلکو ټکو وغانده او نړیوال ټولنه په دې تړاو پر دوه ګونی چلن تورن کړه. متقی زیاته کړه چې افغانستان په تیرو 20 کلونو کې د بشمیره نړیوالو تقاضاتو قرباني وو، ځکه افغان ولس د فلسطینیانو درد په خط درک کولی شي. نوموړي د ایران له حکومت څخه دغه سیاسي کانفرنس د جوړېدو له کبل نه مننه وکړه او زیاته کړه چې نړۍ په ځانګړي ډول اسلامي هیواد باید په غزه کې د روان وحشت د پای ته رسولو په موخه ګامونه لا ګړندي کړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست همدارنګه وویل چې نړیواله ټولنه په غزه کې د اسرایلي یرغلګرو ځواکونو لوري د بشري حقوقو د نقضولو په تړاو پټه خوله ده، خو په اسلامي امارات پر همدې پلمه بندیزونه لګولي چې له کبله افغان ولس له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د یادونې وړ چې افغان حکومت تر دې وړاندې هم پر غزه باندې د سیونیستي رژیم د یرغلګرو ځواکونو پر برید او هلته دغه ځواکونو لوري روان وحشت په کلکو ټکو غندلی وو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مشرۍ ناسته کې پر ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وشوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ او ترانسپورت او هوایي چلن او د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیرانو د مالی وزارت او خصوصي سکتور د استازو او یو شمېر ملي سوداګرو او صنعتکارانو په شتون ناسته ترسره شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت د مطبوعاتو د دفتر د معلوماتو له مخې په دې ناسته کې بارونکو ترانسپورتي شرکتونو لوري تر ټاکل شوي اندازې د زیاتې کرایې اخیستلو د هیوادونو په ټوله ګمرکونو کې د بارونکو د موټرو نوبت د تنظیم او همدارنګه د مالی وزارت له لوري د ملي سوداګرو او صنعتکارانو د مالیاتي اسنادو د بررسۍ په اړه هر اړخیزې بحثونه شوي دي. پر یادو موضوعاتو تر هر اړخیزې بحث وروسته پریکړه شوې چې د اقتصادي معاونت استازي په مشرۍ د مالی صنعت او سوداګرۍ ترانسپورت او هوایي چلن وزارتونو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې او همدارنګه د صنایع او معدنو خونو له استازو څخه جوړه شوې کمیټه د بارونکو ترانسپورتي شرکتونو لوري تر ټاکل شوي اندازې تر زیاتې کرایې اخیستلو او د نوبت اړه د شته ټولو ستونزو د ارزونې په موخه د هیواد او لوی ګمرکونو ته سفر وکړي او خپل راپور دی د اقتصاد او معاونت مقام سره شریک کړي.
همدارنګه پریکړه شوې چې ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په مشرۍ د بارونکو ترانسپورتي شرکتونو لپاره د کرایې ټاکلو کمیټې د سوداګرۍ او پانګونې خونې استازي هم د دایمي غړي په توګه ور زیات کړل شي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې اوس هم د هیواد یو بهرنی خبر د روسي په راتلونکي ټاکنو کې د پوتین رقیب معرفي شو. د روسي کمونیست ګوند پرون شنبه د ډسمبر 15 کلن نیکولا خاریتونوف د روسي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولادر پوتین د رقیب په توګه معرفي کړ. په پام کې د روسیه کې دغه ټاکنې په روانه مارچ میاشت کې وشي چې ولسمشر پوتین هم ورته کاندید دی. خاریتونوف د 2004 کال په ټاکنو کې هم د پوتین وړاندې سیالي کړې وه او 13.7% رایې ګټلې وې. د پوتین رای 1.3 سرنه وي. د روسي ټاکنو مرکزی کمیسیون پرون شنبه د اکترینا دولنسووا د روانو ټاکنو له سیالۍ منع کړه. هغه په اوکراین کې د سیولي غوښتونکی و. دغه کمیسیون دغه سبب خبرې کړې چې د اونیسي وا د کاندیدورۍ په درخواست کې تېروتنې ګڼل شوې دي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت لوی اعلان مو مرشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.